صاحب وایي وادي مسیر هم همدې طرف ته ده. نو راځه چې یو ځای ځو. بسم الله بسم الله خیر. ګوره بیا ونه وایي چې طالبان ښه خلک نه دي. ښه داسې ډینجر قاري صاحب ده. السلام علیکم، امان الله یم. دا اوس له خالداري نه له پغمان حرکت کومه او زه مې د قرغې په طرف پیاده روان یم او څو کیلومتره ځم چې هلته د قرغې له بند سره یوه ویډیو ونیسم او یوټیوب ته اپلوډ کړم. وسایل فقط یو مایک، موبایل او دغه ګیمبال ورته وایي، اسټند ورته وایي چې موبایل پرې نیول کېږي، او سټوډیو نه لرم. انټرنیټ هم متاسفانه چې شبانه مې خپل کړی، روزانه انټرنیټ هم نه لرم. د شپې 11 بجې راویښ شومه او لږ تحقیق مې وکړ اوس چې شپه وره کې ویډیو جوړه کړمه، نو ټایټل او ډسکریپشن او تمنیل دا شیان مې ورته جوړ کړه. نو چېرته لاړ شم څه رانته وکړم، مکمل پلان مې ونیوه. اوس متاسفانه چې اوس نیټ نشته او نیټ مې شبانه ده، یعنې تاسې خپل فکر وکړئ چې محدودیتونه څومره لږ دي. نو داسې زه درته وایم چې په 2006 کال کې څه رقم ته یوټیوب شروع کړو. ولې شروع کړو؟ اصلي پوښتنه دا نه ده چې ولې باید یوټیوب شروع کړو، اصلي پوښتنه دا ده چې افغانان یې څرنګه شروع کولی شي. کومې پوښتنې باید موږ نادیده ونیسو؟ مثلا وایي که نه وسایل نه لرم، وخت که وخت نه ده، که مې په 2020 کې یا 2018 کې شروع کړی و وخت مې درلوده کېده، اوس یعنې مطلب نه کېږي. دا ټولې دروغ پوښتنې به غلطې ثابتې کړو او مکمل د دې په باره کې معلومات درکړم. دا ویډیو تر اخره پورې وګوره ځکه چې واقعیت مهمه ده او واقعیت به پوه شو، ځکه چې د ما اصلي روډماپ ده، د ما واقعي ژوند ده. زه تاسو سره شریکم او درته وایم څه رقم ته یوټیوب شروع کړو او ولې شروع کړو. له یوټیوب نه په څو لارو درآمد کېږي، واقعیت ارزښت لري شروع یې کړو او که نه. لا اوس نږدې یو ذاتي خواجه مسافر ته د مایک ته بسته کړم. خواجه مسافر ته نږدې یو، تر دې چې پورې پیاده راغلم له خالداري نه راغلم. اوس خواجه مسافر ته نږدې یو چې له خواجه مسافر نه به کله کله موږ حرکت کوو بند قرغې ته، او بند قرغه کې به انشاءالله داسې خبرې سره ولرو او درته وبه وایم چې اصلي پوښتنه دا نه ده چې یوټیوب څنګه شروع کړو. اصلي پوښتنه دا ده چې په کومو شرایطو شروع کړو، څه وخت شروع کړو، سم وخت څه وخت ده، کوم وسایلو ته ضرورت لرو. داسې مکمل روډماپ به درکړم. ډېر ښه خوندور چینه ده، ډېر خوندور ځای دی. دلته کله کله چکریان دلته راځي. دا مسافر چې لږ ځایونه تېرېږي یا اوس پغمان ته چکر راغلي، قصر ته راغلي، نو د استراحت لپاره ښه ځای دی. علیکم سلام. نو په ادامه کې راسره اوسئ، ځو کره کره حرکت کوو قرغې ته. هلته بند قرغه کې د بند په غاړه چې داسې ښه خوندوره فضا وي، خبرې به سره ولرو. نو راسره اوسئ. صاحب وایي وادي مسیر هم همدې طرف ته ده. نو راځه چې یو ځای ځو. بسم الله خیر. مایک رانه ونه غورځي. راورسېدلو، دا اوس خواجه مسافر نه ذاتي خواجه مسافر ته چې راورسېدلم، قاري صاحب محترم سره مخ شوم. ویلې وایي راځه چې ته پیاده خو چې زه دې ورسوم، لږ به سره کوو ماکس. نو تر اخره پورې راسره اوسئ، ذاتي به حرکت کوو له خیره. کوشکه کې به هلته به زه ترې کوڅم چې به لاړ شو کاره د قرغې په طرف، نور برنامه به هلته سره ولرو. نو ګوره بیا ونه وایي چې طالبان ښه خلک نه دي. ښه داسې ډینجر قاري صاحب ده. راورسېدلو خو چې ورته وایي کوشک ته راورسېدلو. قاري صاحب له تا نه ډېره مننه، ما څه خدمت مخې ته کړه. السلام علیکم. کوشک ته راورسېدلو، ذاتي به داسې دا د کمپنۍ طرف ده، دا د قرغې په طرف ته داسې کاره کاره د قرغې په طرف حرکت کوو انشاءالله. له هغه وړاندې چې نه راغلو خواته، له دې چې به نه ښکارېږي د غوالې پای نه، د غوالې پای نه وړاندې هلته نورې پای دي، هلته هغه ده زه وایم کوشکک، هلته خالداري ده. له خالداري نه راورسېدلو کوشکک ته چې دغه سرک اخره ده. ذاتي له کوشککه دغه د قرغې ته نږدې سو، دا د قرغې څنګ کې هغه غر ده، نو هغه ده قرغه، د دغه سپین تعمیر شاته یې خواته قرغه ده. نو
یو بله خبره درته وکړم چې لکه څنګه چې زه په کمو شرایطو کې په داسې شرایطو کې چې مکمل وسایل نه لرم، سټوډیو نه لرم او مکمل تجهیزات نه لرم که نه، زه کوشش کوم کیلومترونه راځم چې دلته فقط یو ویډیو جوړه کړم. دې په خاطر چې سټوډیو نه لرم او په ازاده فضا کې ویډیو جوړه کړم. کوشش به کوئ چې په ضعیفو شرایطو کې تاسو شروع ونه کړئ. کامل شرایط هېڅ وخت نه راځي. داسې مه وایه ته ودرېږه چې نن بې حوصلې یم سبا ته شروع کوم. ته ودرېږه یو ښه مایک واخلم بیا به شروع وکړم، یو کمره واخلم شروع به وکړم، یا وایې کمره نه لرم، یا وایم افغانستان کې نه یم، یا وایې تیز انټرنټ نه لرم. د ما انټرنټ سره شبانه ده. نو خپله فکر وکړه، یعنې چې زه په شرایطو کې شروع نشي کړلی. علي شرایط هېڅ وخت نه راځي، هېڅ وخت داسې شرایط به بیا رانسي چې ته ووایې چې دغه وخت ده دغه وخت کې زه شروع کوم. همیشه له صفر نه شروع کوئ. لکه مستر بیس غوندې که نه 460 ویډیوګانې جوړې کړې وایرل نه سوې، 461 ویډیو د ده وایرل سوله چې دا اوس کینګ د یوټیوب ده. لارې ویډیو نه په میلیونو ډالر اخلي. نو عالي شرایطو ته مه منتظر کېږئ، کوشش کوئ چې په کمو شرایطو کې شروع وکړئ. دا قرغې بند ته نږدې سو چې هلته به خبرې سره لرو. قرغې بند ته راورسېدو وړاندې یو سم ځای پیدا کړم بیا به خبرې کوو. ډېره ښه خوندوره فضا ده. لږې دا اوبه دې خوا ته لږ ګاډې واړې سوي دي، آسونه هم شته. د اوښې څونه ښایسته جوړ کړی، ډېر ښایسته جوړ. لاړ به سو یوې خوا ته، غونډۍ خوا ته به لاړ سو، هلته ډېر ښه کمرونه دي، ډېر ښه ځای ده. نو د ما په نظر دغه ځای به مناسب وي. پاس غونډۍ ده داسې، پاس غونډۍ ده او لاندې هلته داسې لاره داسې کته سوې ده او هلته کمرونه دي، ډېر ښه ځای ده. همالته به ورکښته سو. د ما په نظر مناسب ځای ده. نو ته ودرېږه چې دلته ونه غورځېږم. یا بسم الله، ونه غورځېدلم. ښه، ډېر ښه. بسم الله. دا ویډیو د هغو ځوانانو لپاره مکمل روډ مپ ده چې غواړي په سوشل میډیا کې کار شروع کړي، یا یوټیوبر سي، یا آنلاین عاید وکړي. او د هغو ځوانانو لپاره یوه انګېزه ده او موټیویشن ده چې یو کار شروع کړي، وسایل نه ورته لري، د وسایلو کمبود دي، مثلا له شرایطو ناراضي نه وي، یا ډارېږي چې شروع وکړي. د هغو لپاره موټیویشن انګېزه ده. او د هغو ځوانانو لپاره درس ده چې د غلامۍ ژوند خوښوي او نه غواړي خپل شخصي کاروبار شروع کړي، نه غواړي چې خپل هیلو ته کوشش وکړي. فقط مونږ ته چې پټې ده سکرولینګ، بس ټیک ټاک صفحه راولوه، ځه پورته ځه پورته ځه پورته. چیرې پکې پیدا کړه هغه کلونه وخت په همدغه ځای کې چیرې پکې پیدا کړه، کوم ځای ته ورسېدلی، هېڅ ګټه نه کوي. دا داسې ده سړی معتاد کوي، عملي کوي. او یو وارې که پکې عادت سوې چې لاړې بس خدای دې وبښه. کوشش وکړئ چې له سکرولینګ نه وځئ. انټرنټ ډېرې ښې لارې لري، ډېره ښه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې نوي مهارتونه زده کړئ، ډېره ښه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې پیسې ترې وګټئ، ځان یو ځای ته ورسوئ. ډېرې لارې شته. اوس ته تا یوټیوب نه ښیم چې اوس یوټیوب شروع کړئ. یوټیوب کومې مزایاوې لري؟ ګورئ، یوټیوب کې چې کامیابه شئ، تاسې به شخصي برانډ لرئ. یوټیوب کامیابه کېدل یعنې شخصي برانډ جوړېدل. خلک ډېرې پیسې لګوي چې شخصي برانډ جوړ کړي. یوټیوب کې کامیابه شو، شخصي برانډ لرئ. یوټیوب کې کامیابه شوې، د پیسو عاید لرې. د عاید یوه لاره سره یوه لاره نه، زه د ویډیو په ادامه کې به درته وایم چې له یوټیوب نه په ډېرو لارو پیسې ګټل کېږي. خو یعنې پیسې به درته روانې وي، ازادي به لرې، خلک به دې پېژني، او داسې یعنې ډېر فرصتونه به تا ته راځي. کله چې یوټیوب کې تاسې کامیابه شئ، یعنې له عادي ژوند نه د یوټیوبرانو ته سهولتونه زښته ډېر دي. یوټیوب کې مثلا کامیاب شو، خلک دې وپېژني که نه. کوم مهارت لرې چې خلک دې ونه پېژني، مهارت دې څوک نه اخلي. نو یوه ښېګڼه یې دا شوه چې ډېر فرصتونه به درته راځي. ازادي لرې، له هر ځای نه کولی شئ چې ویډیو جوړه کړئ. ته اوس چې دلته یوه ویډیو جوړه کړه، اپلوډ دې کړله، چینل دې مانیټایز وه، دغه ویډیو ته بل کال ته هم لیدل کېږي. یعنې یو کار ترسره کړه، زه دې پیسې ترې اخله. دا یې بله ښېګڼه ده. اوس افغانانو ته به ډېری پوښتنې دا وي چې نه شروع کوي، دا به وایي چې دا خو خارج نه ده چې یوټیوب شروع کړم، یوټیوب خو د افغانانو لپاره نه ده، یا ښه کامره نه لرم، ښه مایک نه لرم، یا دا خلک بد شی وایي، چې زه یوټیوب شروع کړم، خلک ریشخند راباندې وهي، یا به ونه لیدل سم، ویو به نه خوري، ویډیوګانې به ویو نه خوري. سر هم ته وکړم، هر یو غټ یوټیوبر چې شروع کړې ده، په شروع کې میلیوني سبسکرایب نه درلودل، په شروع کې ډېرو خلکو نه لیده، په شروع کې ډېرو خلکو حمایت نه حمایت کوه،
شروع کې پیسې نه درلودلې، ښه کمره نه درلودله، فقط یو موبایل باندې یعنې شروع کوله. تاسې باید صبر ولرئ. یعنې یوټیوب د سرعت لوبه نه ده چې ته د اوس ویډیو اپلوډ کړې، یوه دانه ویډیو اپلوډ کړې چې دې ته به ته وایې چې د خو ویو نه اخیسته زه یوټیوب ته ادامه نه ورکوم. داسې نه ده. یو کال ویډیوګانې پوسټ کوه، یو کال ویډیوګانې پوسټ کوه، ویو ته یې مه ګوره. ویو ته هېڅ اهمیت مه ورکوه. کوشش کوه چې له نن نه سبا ته ښې ویډیوګانې ښې سي، له سبا نه بله ورځ ویډیوګانې ښې سي. فقط د خپلو ویډیوګانو په ښه کولو باندې کوشش وکړه. 4 کاله مې یوټیوب کې کار وکړ، 4 کاله خو نه خو 3 کاله. یو یوټیوب چینل و، لږ مې ادامه ورکړه، پرې مې ښوده، ولې ویو یې نه اخیسته. بل مې شروع کړ، بل یو څه وخت مې ادامه ورکړه، بیا مې ویلې نه کېږي، پرې مې ښوده. بل مې شروع کړ، بالاخره د درېیم یوټیوب چینل سیکیورټي ګیمینګ په نوم ده، ګیمینګ چینل ده. دغه مې ورسوه، دا اوس تقریبا 1900 سبسکرایبر لري. کوشش کومه چې لږ ډېر لایف پکې راسمه او انشاءالله چې یو آیپاډ مې واخیسته هغه د اوس تیارې پیسې دي. یعنې فکر وکړه شرایط یې پوره دي. سبسکرایب زر سبسکرایب یوټیوب زر سبسکرایب ته ضرورت لري، هغه کې دې ما 1900 سبسکرایب وي. درېیم چینل موافقه سه، دا اوس د څلورم چینل سره دا امانو چینل ما جوړ کړی دی. یا نور چینلونه خو مې پرېښودل، خو یعنې اوس فقط کیویټي ګیمینګ او دغه امانو ته ادامه ورکوم. دا مې فقط د همدې په خاطر جوړ کړی چې زه یو برانډ جوړ کړم. په کیلومترو تر دې پورې راځم چې زه کور کې سټوډیو نه لرم، دلته مثلا یو ویډیو جوړه کړی سم. یعنې شروع کې سختۍ لري، مشکل نشته. سړی باید له سختیو سره ځان عادت کړي. اوس راځو چې یوټیوب له څو لارو نه درآمد لري. اول چې دا د خپله د یوټیوب اډس دي چې یوټیوب په اعلاناتو باندې پیسې ورکوي، یعنې چې مونټایزیشن هم واخیسته، وروسته له هغه د تاسې په ویډیوګانو باندې اعلانات کېښودل کېږي چې اعلاناتو نه تقریبا څو فیصده یې هغه اخلي، یوټیوب اخلي، نورې پیسې تاسې ته درکوي. د زرو بازدیدو باندې پیسې ورکوي چې هغه په موضوعانو پورې مربوط ده. مثلا که داسې تخصصي موضوع وي، مثلا آموزش اوسي، د هغو به د زرو ویو په سر نسبتا پیسې ډېرې وي. او که ګیمینګ وي یا فن وي، هغه نو عمومي موضوعات دي، د هغو به تقریبا داسې لږ عاید به یې کم وي. نو لومړی هغه یې چې وه، لومړۍ لاره یې چې وه هغه له مونټایزیشن نه وه. دویم چې ده پروموشن ده، یعنې د بل چا اعلانات چې کوي، د بل چا تبلیغات. مثلا شرکتونه درته مسیج کې درته وایي چې زموږ په دغه ویډیو کې دا زموږ برانډ ته معرفي کړه که نه. مثلا لکه د خوراکي توکو اعلانات چې کوي، د هغه نه هم پیسې اخیستلی شي. خپلو آموزشي او کورسو خرڅول، مثلا ته کولی شي کورسونه جوړ کړې، آموزشونه جوړ کړې او هغه خرڅ کړې په یوټیوب کې. یعنې ته طبعا چې ته مهارت ولرې، خلک دې وپېژني، ته هغه خپل مهارت هم خرڅولی شي.